وما صبر ونكم يا شيخ واحد كلام خلاص ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير بعكاش ولا کستاسو به کلام زپوي د زما به کلام تاسو پوي دنه سونه بخوا جما خپل وړو ته امور ته ټول ته اشاره وکړم هذا سم بكم عمي فهم لا يرجعون یو تا کسانو خدای المور مې سمه ما د دې لطیفه مرزي. السلام علیکم مرګرو جزاده مو دا کوم ویډیو چې تاسو وکړه دا کس ډیر مشهور دی تاسو خې پیژنئ چې دا اکبر خان دی او د چې دا کوم الفاظ استعمال کړ د قران مجید په باره کې کم ناس خلک چې دی هغه ماته یو خبر را یاد شو مرګرو تاسو دا شیر کوم اکثر که تاسو اوریدلی وي تبلیغ والا خلکونه تاسو که چرته هغه سره ملو شوي اول چې تبلیغ والا زمون کلی کې بالکل جمعتون ترازی زمون په محلو کې ګرځي ګشتونه کوي هغه دا وینا کوي چې څوک د کم ځای ته ورغی مثال ته دمخاني وغیرہ داسې په حج ځین ته څوک ورشي نو الته هغه سړی نه ایمان اوچت شي. اوس ما مرګرو په دې ویډیو کې سوچ کولم د چې دا کوم خبرو کې نعوذ بالله په قران مجید په آیاتونو پسې کومه لطیفي د ورته ویلې دي نعوذ بالله نو هغه نه بعد د دې خبرې کول نه بعد کم ناس خلک چې دی هغه څومره وخندي مرګرو مسلمانانو ورونو راويخ شي او خپل اسلام چې دی دا غي ګوري که تاسو پزړه کې دارول چې موږ د اسلام حفاظت کوي اسلام حفاظت یو الله سبحانه وتعالى په خپل کوي خو کم سے کم موږ کم ځان ته مسلمانان وایو نو موږ لم پکار دي کنور هیڅ هم نشو کولای نو دا ویډیو خو شیر کولای شي مرګرو چې هر یو مسلمان هر یو ورور د داسې ویډیوګانو د داسې خلکو په خبرو کې رانه شي او هغه مرګرو ته هم دا یو میسج دی که څوک ماته په دې ویډیو باندې غلط کمنټ کوي نو دا ورته وایم چې حساب کتاب به در سره الله سبحانه وتعالى کوي ول چې دا ویډیو د دې اکبر خان سره زما هیڅ نه دښمنی شته او نه د یعنی د سره زما هیڅ تعلق نشته دا ویډیو صرف او صرف زه په دې وجه باندې جوړوم چې د زمون د قران مجید به حرمتي کړي دا ولې چې قران مجید آیاتونه هغه د په کم انداز باندې په کم میدان کې په کم مجلس کې دی د قران مجید به او د سانه اعوذ بالله ګوره مرګرو د قران مجید چې کوم دی مسلمان چې نو هغه بغیر او د قران مجید له ګوتې نشي ورولې چې دا نه چې حرام دي خو مسلمان چې دغه ضمیر نه مني چې سو هغه او داسې کې نه ویني هغه قران مجید ته ګوتې وروړي نو مرګرو کم دا ویډیو چې دا مخ ډیر زیات شیر کوي کم مسلمانان کم مرګري چې دا ویډیوګانې ګوري چې هغه ته پته ولګي